غني چې په کومه غېږه کې سترګې غړولې دي هغه د مینې رحم ترس او محبت داسې زانګو وه چې هغه نه خو د ژوند په ګړنګینو سنګرونو کې لا هغه هېره شوه او نه د فرار په خمارونو کې د هغه غېږې ابدي تاثر غني په خپل روح کې داسې رانغښتی دی چې هر کمزوری هر مظلوم هر ښکلی هر معصوم ورته د خپل وجود ټوټه ښکاري او د انسانیت درد ورته د خپلو سترګو د هغه د سړیتوب هغه اوچت منزل دی کوم چې د هر فلسفي د اخلاقیاتو منزل ښکاري هغه انسان د کمال په داسې بام لیدل غواړي چې د بدایه د هر کاڼي د ګزار د رسېدو نه برې وي دغه کمال کې د هجران تاو د مینې اور د فقر انکسار او د عشق توکل ښکاري د ژوند نغمه چې هغه په کوم سر کې اورېدل غواړي هغه د غني د رشتو تارم دی او د هغه د خود په ارمان کې چې د کمې هستۍ او کمې رشتې له ټولو زیات شدید احساس ښکاري هغه د مینې داسې غېږه ده چې پکې د طوفانونو زور موده کېږي د دنیا د ټولو عظیمو شخصیتونو په ذهني پرورش کې له ټولو اعلی برخه له دغې غېږې ده او دا د کائنات په هره رشته قوي ښکاري زموږ مور خو د شپږو کالو زما چې مړه شوې ده خو زما هغې ساسې قدرتي ډېره مینه وه بیا چې لوی شوم نو د ښځو به راته وي چې ته ناجوړه یې مړ کېدې هغه دې ستا د کټتو شو هغې چې څوک موله وه هغې ورته څه دوا خولې وه وی دا علام به یو څو رکعته نفل وکړو دا په صدق باندې ته ځان د ده په ځای باندې آفر کنه دی بچه ته عمره شي نو ما وی دا ګپ دی خو هغه باچا خان نه مې تپوس وکړو نو هغه ماته چې دا رښتیا دي هغه په خپل بایوګرافي کې دې هم لیکلي دي نو یو خو هغوی دا زما اسم بس ما کې دونه سخت کمپلکس لري مور دپاره د مینې دونه سخت خواهش و چې د ټول عمر په یورپ کې او امریکا کې د دا نه په مشرانو جینکو به مې نه لیدم هغه سایکالوجست به وایي چې دا دکې هغه د مور غواړي